سلام. اوس هم څو لنډ خبرونه. تر راتلونکو 2 ورځو پورې د ولسمشر ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه له غزني پرته په 13 ولایتونو کې پیلیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د کوچیانو او هندوانو په ګډون پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روان کال د غبرګولي له 18مې د چنګښ تر 8مې پورې د جمعې ورځې په ګډون د سهار له 9 د مازدیګر تر 4 بجو پورې د نوملیکنې تر ټولو نږدې مرکز ته ورشي او خپل نومونه ثبت کړي. له دې سره سم په غزني ولایت کې هم د روان کال د غبرګولي له 18مې د چنګښ تر 8مې پورې د جمعې ورځې په ګډون د رای ورکوونکو د عمومي نوملیکنې لړۍ عملي کیږي. د ملي امنیت سلاکار د اختر په لومړۍ ورځ په غازي امان الله خان روغتون کې د افغان ځواکونو د ټپیانو پوښتنه وکړه او هغوی ته د اختر مبارکي وویله. حمدالله محب همداراز زیاد روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ټپیانو درملنې ته جدي پاملرنه وکړي. له دې سره سم ښاغلي محب پر مخابراتو وزارت د طالبانو په برید کې د ځانګړو عملیاتو د قطعې د قرباني شوي افسر بهرالدین د کورنۍ لیدو ته هم ورغی او د هغه د اتلولۍ او میړانې د ستایلو ترڅنګ یې یا د کورنۍ ته د کوچني اختر مبارکي وویله. 14 بورې چاودونکي توکي په پروان کې کشف او ضبط شول. کورنۍ چارو وزارت وایي دغه امونیم نایتریت تېره ورځ د سیدخیل ولسوالۍ په انچوی سیمه کې له یوه کوره ترلاسه شوي دي. له دغو موادو د بېلابېلو بمونو او بشکوي ماینونو په جوړونه کې ګټه اخیستل کیږي. کورنۍ چارو وزارت په دې اړه چې آیا د دغو موادو په تړاو څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني له افغان هندوانو او سیکانو سره له اختر مبارکي وروسته له هغوی وغوښتل چې تر دې وروسته خپلې ټولې ستونزې له ده سره نیغ په نیغه شریکې کړي. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې تېره ورځ په دلګوشه ماڼۍ کې ترسره شول همداراز په ډاګ کړه چې حکومت تل د افغان هندوانو او سیکانو ملاتړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه افغان قشر تل د خپلو جایدادونو د غصبېدو او په اسانۍ سره ښوونې او روزنې بهیر ته د نه لاسرسي له امله سر ټکوي. او ولسمشر غني د اختر په لومړۍ ورځ له یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو سره د اختر مبارکي وکړه او د غرمې ډوډۍ یې ورسره یو ځای وخوړه. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې په سلامخانې ماڼۍ کې ترسره شوه په ډاګ کړه هغه یتیم کوچنیان چې د 12م ټولګي زده کوونکي دي په خصوصي پوهنتونونو کې به ورته د تحصیلي بورسونو زمینه برابره او د پوهنتونونو په لیلیو کې به هم دوی ته لومړیتوب ورکړل شي. د کار او ټولنیز چارو وزارت په چوکاټ کې 18 دارالیتامونه موجود دي چې 28 دولتي او پاتې نورې خصوصي دي او په دې مرکزونو کې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان روزل کیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د خورشید اختریزو پروګرامونو لیدو ته.